د حامد کرزي خبري کنفرانس. کرزی وایي کنګل شوي پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي، د افغانستان د خلکو دي. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله د ویډیو سره تر پای وګورئ. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پریکړې په غبرګون کې د افغانستان د کنګل شوي پیسو نیمه برخه چې 3.5 میلیارډ ډالر کیږي په امریکا کې د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلی کرزی دا خبرې د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس کې وکړې. حامد کرزی وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي. دغه پیسې د هیڅ دولت او یا هیڅ حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه و راوستلی، اسامه بن لادن خارجیانو راوستی و. افغانستان خلک هم د سپټمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغو د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی پر ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایډن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار کوي چې دغه پیسې باید مصرف نشي. هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان ته د بشري مرستو لپاره وکارول شي هغه زموږ خپلې پیسې دي. که زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوې؟